وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله هم خوشحاله که. په پرونیو مسایلو کې یو مسله دا هم پاتې ده چې مونږ جواب نه ده کړی. یو ورور پوښتنه کړې ده له فرانسې نه چې مونږ هلته په فرانسه کې کار کوو، هوټل ده، په هوټل کې کار کوو، نو په هوټل کې خلکو ته خوراک کېښودل، په دې کې شراب وي یا خنزیر غوښه وي، یا کورونو ته غوښه د چا ته خوراکونه وروړو یا دفترونو ته وروړو، ډلیوري باندې خوراکونه وړو د هوټل نه. هوټل کې مطلب کار کوو، په هغه کې د خنزیر غوښه مونږ وړو یا شراب وړو. د دې وړل څنګه دي او دا کار څنګه ده؟ الله مو خوشحاله که. دې باندې مونږ مخکې پخوا درس ویلی یو په ګروپ کې. د شرابو اخیستل، د شرابو جوړول، د شرابو خرڅول، د شرابو نقلول، د شرابو کاسې پاکول، د شرابو میز پاکول چې په شرابو ککړي، د شرابو یو ځای ته نقلول چې له سټور نه یې راوباسي، یو چا سره په موټر کې ږدي، هغه یې واخلي په موټر کې ږدي، په دغسې سټور کې کار کول. شراب د هغه کور ته په ډلیوري باندې او په خوراکو په چکاک کې وروړل. همدارنګه د خنزیر غوښه دا مکمل حرام دي. دا پیسې هم دې کس ته حرامې دي، دغسې ځای کې کار کول هم حرام دي، دا ناروا دي، دا نشي کولی. شراب د انسان د مسلمان لپاره مال هم نه ده، د مسلمان یې خرڅولی نسی، مسلمان د هغه پیسې نسی اخیستلی، هغه پیسې نسی خوړلی. حتی چې که چېرته په کوم هوټل کې شراب وخوړل سي، هغه میز نسی پاکوی مسلمان، هغه کاسې نسی پاکولی، په دغسې هوټل کې کار نسی کوی چې شراب او د خنزیر غوښه پکې. نو دې نه جدا ځان ساتل پکار دی، داسې ځای کې کار کول نه دي پکار.